د مردان د کاټلنګ په زرکن کلي کې د خلک د 22 کلن شاهد خان لاسنیوي ته راغونډ دي. د شاهد خان سپینګری پلار حاجي بادر خان وایي د کرونا د وبا د لاسه په خپل خوره د زوی ډېرې نصیب نشو. حاجي بادر خان د خپل زوی د واده او د نوي کور د ارمانونو ذکر غریو نیولې کو نو ډیوه ورته د کیمرې نیولو زړه ونه کو. خو د هغه د ترزوی اقبال ممن ډیوه ته وویل که د کرونا د وبا د لاسه نړیوال پروازونه نوې ځنډېدلې نو شاهد خان به په 2 اپریل راغلی وي او په 4 اپریل به د نیټې ترڅنګ واده شوی و. خادای غم کوو، غم راغی او کاله تیار دی، نکاح مو تړلې ده او سامانونه وریجې کور کې خویندو میندو ټولو کپړې د 40-40 هزار روپو کپړې هغه ټولو باندې زمونږ ارمانونه و پاتې شو، په هغه ارمانونو خاورې واوړېدلې. شاهد خان د حاجي بادر خان کشري زوی و. د اپریل په اخرنۍ اونۍ کې د ناڅاپي بیمار شو، خو وروسته بیا د متحده عربي اماراتو صحي چارواکو د دوی لاحقینو ته وویل چې شاهد خان ته د کرونا رنځ هم شوی و. د ده مړی هلته خاورو ته سپارل شوی دی. حاجي بادر خان وویل میرمنې د زوی د واده ارماني وه او د مرګ د غږ اورېدو وروستو تر اوسه بېسوله پرته ده، خو خفه په دې دي چې په مړینه یې هم زوی کتل نصیب نشو. حاجي بادر خان د 3 کوټو هغه نوي کور ته بوتلو چې ورته به د شاهد خان کډه راوړېده او ناوې راتله. د کور دپاره حاجي بادر خان د بوڼ 13 نوي کټونه بڼلي او د ناوې د کوټې پالنګ په برنډه کې پروت و. حاجي بادر خان یادول چې په تیرو 2 کلونو کې شاهد خان څرنګه هر ورځ د کور د ودانۍ په هکله روزانه ځان خبردار ساتو. هغه دلته په کیمرې خبرې نه کول غوښتل، خو د شاهد خان اوخي سید رحیم دیونی وسته وویل مور لا تر ننه پورې بېحاله ده، په خود کې نه ده راغلې. نن 5مه ورځ ده، مور لا خود کې نه راغلې، بېحاله پرته ده. او بل ډېر د افسوس خبره ده او پلار خو تقریبا چې دا 2-3 ورځې ګډ وډ نن ښه دی راوتی دی. دلې بیل کور ساس که 3 کمرې که زه ته دغه کور ویم چې په کم دغه له پلار ساس کو په کم سود باندې نو هغه هر څه تیار شو، خو بس شاهد رانغی. مطبوعاتي راپورونه وخت په وخت د خلیجي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ په نور هیوادونو کې د ایثارو پښتنو مسافرو په کړاوونو ریپورټونه ورکوي چې څرنګه د کرونا د بیمارۍ د دې استوګنې ګټې اغېزمنده کړي دي او ژوند یې ورله کړاوي کړی دی. دا وخت په متحده عرب اماراتو کې په زرګونو پښتانه مسافر وطن ته راتلل غواړي، خو د محدوده پروازونو له وجې ایثار پاتې دي. حمیدالله وی وی ډیوه نیوز، مردان، کاټلنګ.